قدرمنو او د پښتو پوسټ چینل مینوالو سلامونه مې قبول کړئ. په افغانستان کې په دشت برچی سیمه کې چې نن کومه دماکه شوې ده، کومه حمله شوې ده، دغه حملې تفصیل تاسو ته درکوم چې دغه کوم بدبخته انسان و چې په جنکو طالب علمانو باندې دغه حمله کړې ده. موږ سره تر اخره پاتې شئ، تاسو ته ټول تفصیل درکوم. او که تر اوسه مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، همدا اوس یې سبسکرایب کړئ چې وخت په وخت زموږ راتلونکي ویډیوګانې تاسو ته په وخت ورسي. درنو دوستانو، دا واقعیا د خبر د افغانستان د هغه خبر په باره کې دی چې په افغانستان کابل کې همدانن کومه دماکه شوې ده چې دغه دماکې د هزاره کمیونټي 23 جنکۍ وژلي دي، یعنې مړې شوي دي. 23 نورې زخمیانې دي چې هغوی هم هسپتال ته منتقل کړي شوي دي. د هغوی په باره کې ویل کېږي چې هغوی هم په سخت حالت کې دي. ویل کېږي چې دغلته ټیسټ شروع، چې دغه ټیسټ د تعلیمي ادارې او په دغه کې 600 جنکو ګډون کړی و چې په دغه کې یو خودکش حملاور ننوتی دی، خپل ځان ته یې چاودنه ورکړې ده، خپل ځان یې الوزولی دی او ځان سره سره دغه پاکې جنکۍ هم الوزولي دي، مړې کړي دي. قدرمنو، دا واقعیا په کابل کې شوې ده. له دې نه وړاندې هم ډېر داسې واقعیات مخې ته راغلي دي چې خلک یې ډېر زیات خفه کړي دي. یقینا چې د خفګان خبره ده، د افسوس خبره ده او زړه لړزونکې خبره ده چې ولې یو انسان دومره په زړه باندې سخت شو چې هغه د تعلیمي ادارو جنکۍ هم وجني او هر څوک چې په مخه ورځي هغه وجني. تر اوسه پورې ویل کېږي چې د دې ذمهواري لا چا قبوله کړې نه ده او د دې په باره کې معلومات هم شروع دي، خو د سټوډنټس مشرانو د دې په سختو ټکو کې مذمت کړی دی او د دې غندنه کړې ده. دا یو تازه خبر چې تر تاسو مو در ورسوو چې نن په افغانستان کې کومه افسوسناکه واقعه، کومه افسوسناکه حادثه مخې ته راغلې وه. ستاسو مننه کوم چې تاسو را سره د ویډیو تر اخره پاتې شوئ.